یو غنټه و شورو راولاړم او بس صرف سپیشل لالچ دی چې ورته سپیشل دی وړم او بیا اتیا اصل درکوم وایي چې در سره کې پوره چې په سورلې زوی رش ډیر دا یو غنټه ولاړم اوس پیدل بدی زینه زمانو چې کوم سره پوره مخه ته سګاړو کم ځای راځي کوم ځای راځي سره کې ته نه ځي ولې دا موټر ګورئ سوارلۍ څخه مکمل ډک کور ودان دا ښه کار وکړو چې او یو ساعت یو نیم ساعت مونږ دغه انتظار کولو ده او بیا دغې وروسته مونږ یو ګاډي پیادان پورې هم مونږ مجبوره شو د یو ګاډي باډۍ ته یو پیادان ته مونږ ونه کړو مونږ خپل ځای ته ځان ورسوو لیدونکو دغه شاته چې کوم خلک ماښام ټیم کې ګوري دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دی چې دغه خلک د کومې لوبې نندارې په خاطر دلته راغلي نه دي دا هغه بیچاره او مظلوم خلک دي چې د ورځې په لاس مزدوري کوي دیاړي کوي غریب خلک دي ماښام ټیم کې دلته ولاړ وي او غواړي چې کورونو ته لاړ شي نو په دغه ځای کې تقریبا یوه غنټه نیم ساعت انتظار وباسي په دې خاطر باندې چې رکشا ورته پیدا شي او کور ته لاړ شي په دې کې داسې خلک هم شته چې په ښار کې لاس چلوي یا په 2-2.5 افغانۍ باندې مزدور وي ماښام ټیم شي نو بیا هندي رکشې د انسانانو څخه زیاتې دي خو په دغه وخت کې بیا نو هندي رکشو والا چې دی بیا د خلکو څخه سپیشل غوښتنه کوي بیا هم سپیشل هم په داسې شکل باندې وي چې 80 روپۍ 80 روپۍ دوی ته نه غواړي نو چې دا غریب خلک تر دوسرکې پورې یا تر سدامې پورې 80 روپۍ 80 روپۍ افغانۍ سپیشل رکشا ونیسي صحیح ده له هغې څخه بیا وروسته یا سخروت ته ځي یا شیخ مصري ته ځي نو دغه بیچارهګان ته به د ورځ مزدورۍ 100 روپۍ پاتې شي نو په همدې خاطر باندې دلته موږ راغلي یو لیدونکو د هېوادوالو دغه ستونزه راخلو د هېوادوالو نظرونه راخلو چې هېوادوال څه وایي او همدارنګه زما په شمول ټول هېوادوال د حکومت نه دا غوښتنه لري چې دغه ستونزې لپاره به حل لاره راوباسي د تل په څېر د خپرونې قربازي سراج الدین پژواک هم د کیمرې برخه کې سره ماتیا زلمی ځایل کوي راځئ کتونکو دغه ستونزه او دغه مشکل تاسو ته د کیمرې په سترګه راخلو والا ته لاس ورکړم چې رکشې والا ودرېږي که نه ودرېږي دا وردېږي ځای نشته دی ډکه ده پوه شوې کوم ځای راځي استاده دا هم نشي دا بزرګ هم نشي ګوره ډېر شک هم ځای نشته دلته خلکو ته وګوره بېسابه ډېر رش دی ښه همدا خو اکثر رشکې ډکې دي دلته خو راشي ما پسې هغه سپیشل والا بیا دغه ځای کې ولاړې دي دا رش دی کتونکو تاسو دا وګورئ قسم د سړی حیران پوه شي د ورځې دومره ډېر رشکې وي چې سوال زارې ته وي که دې ماښام کې دې رش ته وګوره دومره ډېر رش او دا خلک کارګر خلک دي د ورځې څوک مزدوري کوي څوک دیاړي کوي خو ماښام کې دغه حال وي نه ورته هندي رشکې پیدا کېږي او نه ورته شترنګي رشکې پیدا کېږي شترنګي رشکې خو چې راځي هغه ډکېږي چېرته ځې استاده کوم ځای راځې کوم ځای راځې سرکې ته نه ځې ولې بې انصافه خلکو دا هم ونه درېده لیدونکو دا هم ونه درېده ها دا هم ونه درېده کتونکو داسې مکمله بې انصافي ده د دې په مخ سیټ کې ځای و خو ونه درېده وجه دا ده چې دوی په دې تمه باندې چې دوی دوسرکې ته لاړ شي البته دوسرکې نه پوهنتون سبخانې پورې لاړ شي یا تر سدامې پورې لاړ شي یعنې مطلب دا ده چې تر دوسرکې پورې دې وخت کې رشکه بیخي نه پیدا کېږي زه نور رشکې هم ګورم چې شته که نشته څنګه ډریور یې نه چې سوارلۍ اچھا ډېر ښه دا رشکې نه پیدا کېږي دا څه حالات دی هېڅ خبره نشته چې ته ولاړ یې دلته چېرته ولاړې چېرته ځې استاده چېرته ځې دربز ځې سرکې له په څو ځې په دربز ځې که نه ځې خطا هم ګوره دربز خبره هم ورسره وکړه خو د سرکې هم دربز نه ځې توبه خدایه توبه خدای خلکو مسلماني ده ها ته چېرته ځې زه صخرو ولسوالۍ ته
نه موټر والا یې نه موټر والا نه موټر سوار نه ښه تر اوسه دې ښه ودرېږه څنګه یې شکر ده خبرې لیم مهرباني مشکل درته وایه څومره وخت راځي ته ولاړې تقریبا یو ساعت کېږي یو نیم ساعت چې زه په داسې ولاړ یم رشکې نه درېږي چې موږ ځان سره ځي څه کار کې زه خپله موټروان یم اوس دلته ګاډی نه لرم فعلا هلته په موسسې سره ګاډی موسسې سره موټر چلې دې مشکل سهار ماښام ته مخې دې مشکل سهار ماښام ته مخکې وو د دې نه چې قوانان وایي موږ ویسي او یو ساعت یو نیم ساعت موږ دغه انتظار کوو دلته او بیا دغې نور څه موږ یو ګاډي پیادان پورې هم موږ مجبوره شو د یو ګاډي باډۍ ته یو پیادان ته موږ ونه کړو موږ خپل ځای ته ځان ورسوو چې د جنګي رکشې خو دې وړي سې ده خو هغه پیدا کېږي نه دومره شته نه نشته ده او هندي رکشو والا څه وضعیت دی د هندي والا رکشو هم دغه وضعیت دی دا اوس ته ګورې چې موږ د یو نیم ساعت کېږي دلته ولاړ یو او راځي او داسې بس موږ نه جګوي او ته دوسره کې نه ځي نو موږ نه دا چې تار ماښام دومره ناوخته راځي صحیح شو بیا کور ته څه وخت رسېږي نو بس خپل حساب کوو زه هم شیخ مصري ته ځم شیخ مصري ته ځې شیخ مصري ته ځم او داسې ناوخته دې د لاها ده شیخ مصري ته څومره مزل دی شیخ مصري ته شیخ مصري ته ټوټل دا اوس ټول 20 دقیقې یا نیم ساعت لاره هم نه ده خو بس دا اوس موږ دلته یو نیم ساعت انتظار وکړو یو نیمه غنټه لاره کې تېروي نو تر 8 بجو موږ ته خپل کور نه شو رسېدلی تر 8 بجو به کور ته نه شو رسېدلی یعنې دا ستونزه هر وخت همدا ستونزه ده هر وخت همدا د حکومت نه غوښتنه څه ده چې دغه ستونزې باندې مطلب لږ غور وکړي نو باید نظامي چارواکي په دې باندې غور وکړي او د خلکو د مشکلات نه خلاص کړي دغه غوښتنه ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دا مشکل حل کړي تاسو راځئ لیدونکو کارګر سړی دی ماښام کور ته ځي او رکشې ته په تقریبا 1 غنټه 2 غنټې انتظار ایستلی ستړی مه شي خیر اوسې ورور نوم دې څه دی نوم مې ذکرخان دی سرخود سیدان فولادي اوسېدونکی یم یو غنټه اوس ورور راولاړ یم او بس صرف سپیشل لالچ دی چې ورته سپیشل دی وړم او بیا اتیا اصل در کوم وایي چې در سره کې پوره چې په سورلۍ زه وي رش ډېر ده دا یو غنټه ولاړم اوس پیدل به دې ځي نه زمانو چې کوم سره پورې مخې ته څه ګاډی فایده به نو زه خو دغه وایم چې دا ترافیک چیرته دي را دي شي که نه خو چې سپیشل ځي او داسې نه ځي خو ایسته دي چې دغه ځي نه خو لرې کېږي السلام علیکم ښه انشاءالله حالت دا کیسه خو بالکل ګډ وډه ده قسم مې دی بالکل ګډ وډه دلته چې دی هندي رکشې بیخي ودرېږي نه ودرېږي چې ورته سپیشل ځم وایي زه چې ځو چې ورته سپیشل نه ځم او وایي رش ته وروره موږ بېرته راتلی نه شو ولې څوک دې دپاره ته څه کار کې په ښار کې ښار کې وروره دلته محنت مزدوري کوم دغه د اوس روان یم اوس چمتلې ته ځم چمتلې ته به زه څه ټیم ته چې د ورځې د 2.5 روپۍ افغانۍ مطلب مزدوري وکړې صحیح شو تر هغې ځې پورې ته کارې مطلب 80 روپۍ اوس رانه غوښتلې 80 روپۍ ته ورکړې بیا ته چې دی مطلب سخرو دی مطلب چمتلې ته ځې نو تا خو د ورځې مزدوري په دې رکشو کې لاړه غونډه خود لاړه لکه هېڅ نشته ده نو زه خو دغه وایم چې انصاف حق فیصله دی چې راګیر دي کې دوی نه دې څه پوښتنه وکړي وروره یعنې مطلب که حکومت وغواړي همدغه رکشو والا رانیولی شي مطلب وروره ترافیک ورته ودرې چې دغه ځای چې کومه سوال د غونډه ورجګه کړي همداسې کولی شي ولې نشي کولی د دې په لاس کې د هغسې وخت اختیار دی په لاس کې دی بالکل دا ستونزې به انشاءالله زموږ تر خپل حکومت پورې رسېږي او دې لپاره مطلب ورسوئ ډېره مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو دغه ورور چې دی په ښار کې د لاس مزدوري کوي دیاړي کوي زه دلته کار کوم سیده د ورځې 2.5 روپۍ افغانۍ مزدوري وکړي نو دغه 2.5 روپۍ افغانۍ دا مجبوري چې دلته په د رکشو په کراګانو باندې ورکړي دا یوه غټه ستونزه ده لیدونکو دا موټر ګورئ سوارلۍ څخه مکمل ډک کور ودان دا هم ښه کار وکړو چې دا وګوره دا خلک د مجبوریت په دې موټر کې کېناسته او باډۍ کې ور کېناسته ښه دا خو نران شو صحیح شو زنانه چې د کومې ولاړې هغوی به څه کوي صحیح ده هغوی په دونه رس سره مطلب په دې باډۍ کې هم نشي کېناستلی ستونزې خو ګورئ که نه ته راشه وروره ستړی مه شې ته راشه ستړی مه شې ښه یې جوړ دې خوا راشه چېرته روان یې دوسرګې ته ګاډي نشته دی یو ګاډی ځان ته واخله که نه وس نه لرو که نه آفرین وس نه لرې څه کار کې لاسګاډی چلو لاسګاډی چلې نوم دې چې دی فرمان ښه فرمان جانه هر ماښام د ستونزې سره مخ یې تاسو د حکومت نه څه غوښتنه لرئ نه غوښتنه ته نه وکړئ چې دغه مشکل لپاره حل وباسي هر ورځ جوړ دی نو یو ټول سرکې ته ګاډي نه ځي رشکې نه ځي ښه رشکې مطلب د سرکې ته نه ځي صحیح ده او کومې چې هندي رشکې دي هغوی تاسو بوځي نه که نه او چې سهار وي که نه بیا راته چغې وي چې راشه اوس مطلب درته وایي چې سپیشل سره لاړ شه سپیشل د پته مې دي که نه سپیشل د خود ځي ښه بالکل دا نو اوس تر کوم ځای پورې رشکې ځي د چکناورۍ پرې او ستامې پرې دې ځای پورې بس دا یوه غټه ستونزه ده او کور ته شپې څو بجې رسېږي بیا بس ډېر ټایم نیسي ولا چې نیمه غنټه نیسي څومره انتظار وکړو ډېر ولا که یو هم ځي څومره انتظار دې ورته وکړو یو 6 منټه مې وکړې 6 منټه همداسې هر یو کارګر لیدونکو تقریبا 1 غنټه انتظار هم وباسي دا اوس وګوره تاسو دا ګورئ دا سوارلۍ
دا نه جیږي د سرکې ولا سوارلۍ نه جیږي ان تر دې پورې ستایمې چې هم ستایمې چوک ته البته تر هغې دې پورې هم سپیشل ځي هلته په کرایه باندې چا سره نه ځي په هندي رکشې د ورځې د انسانانو څخه زیاتې وي خو د ماښام ټیم شي بیا وروره یا 500 ورکې یا به 2 غنټې په دغه ځای کې انتظار وباسي 2 غنټې دا ګوره لیدونکو دا خلک وګوره ستونزې وګوره دا بېچاره کارګر خلک دي ټول د ولاړ دي وګوره په انتظار زنانه ولاړ دي ماشومان ولاړ دي دا پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو ستونزې مشکلات کیسې ډېرې زیاتې دي په واقعیت سره سړی خفه شي ځکه چې زمونږ په دې خلکو کې ولې دومره ظلم دی دومره مطلب په خلکو کې انسانیت نشته دی چې د ماښام ټیم شي بیا نو رکشوان استادان استاد رکشوان استاد د ورځ در پس چیغې وایي پوه ټوله ورځ در پس چیغې وایي پوه شو چې 2 نفر یو که 3 نفر 10 چیغې در پسې وایي چې څوک به یې داسې کش کوي څوک به یې داسې کش په خدای حیران دي پاتې کړي خو چې دې ماښام ټیم شي دې ماښام په وخت کې د ماښام په وخت کې بیا نو نه دی رکشاوالان استادان که داسې چې ورته کتلی هم نه شي حیران به ورته پاتې شي نو لیدونکو دا خبرونه تاسو په دغه ځای کې ریکارډ کړه هیله ده چې دغه ستونزه دا غږ زموږ تر حکومته پورې ورسېږي تر څو په دې لپاره یو حل لاره راوباسي ځکه دلته خلک زیات مشکلات او ستونزې لري نو کتونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک په بله خپرونه کې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم ښې چارې ښه وخت د الله په امان